النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مستورا. محترم عزت مندو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاکو بیبیانو او دا غوی خکله او مزیدار سیرت هغه من شروع کړي او په توفیق د الله رب العالمین سره تیر جمعه کې مونږه د ام المؤمنین سودا بنت زمعه رضی الله تعالی عنها مختصر احوال د زندګۍ هغه بیان کړیو چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دویمه بیبی وا پس د خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها نا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ور سره نکاح کړی و او دا ژوندۍ و تر د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په دور خلافت پوری پاغي کې بیا وفات شو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې پاکو بیبیانو سیرت دا غوی د ژوند حالت او فضائل مونږ دی مقصد د پاره بیانو چې دغه خلکو سره مینه محبت ساتل دا د ایمان حصہ ده. ځکه د صحابه کرامو که نارینه دي او که صحابیات زنانه دي نو د دوی په تابعدارۍ باندې مونږ ته حکم راکړی شوی دی. د دغه خلکو ایمان دا زمونږ او ستاسو دپاره معیار حق ګرځېدلی دی. نو دغه مقصد باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاکو بیبیانو دا سیرت مونږ بیانو. په دې نن خطبه کې د ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها داغی مختصر حالات زندگی به ذکر کو چې دا دریمه بیبی وا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نکاح کې راغلی ده. د عائشہ رضی الله تعالی عنها سیرت دا ډیر اوږد دی. قرآن کریم تذکرہ کړی ده، فصحیح احادیثو کې تذکرہ راغلی ده او د تاریخ کتابونه خود ډک پراته دي. لیکن مونږ به هغه خبرې بیانو کوم کې چې مونږ ته فایده راکړی کېږي چې هغې کې زمونږ ستاسو دپاره یو عبرت یو نصیحت یو تعلیم پروتي. د عائشہ رضی الله تعالی عنها خپل نوم هو عائشہ ده صدیقہ رضی الله تعالی عنها. او څنګه چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نور بیبیانو ته خطاب په ام المؤمنین سره کیږي نو دغه رنگ دیتم دا خطاب کیږي. خود دې نور بیبیانو په نسبت باندې د دې لقبونه ډیر دي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته دا القابات ورکړو. یو لقب دې صدیقہ. صدیقہ معنی دا رښتینی زنانه
او دا لقب دیتا په حدیث د ترمذی او مسند احمد کی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی د یو سوال په جواب کی چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه یو تپوس کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې جواب ورکو نو داسې ورته ویلی لا یا بنت الصدیق ستا پلارم ډیر رښتونی او تم ډیر رښتینی زنانه یې نو یو لقب صدیقه بل لقب حبیبة الرسول صلی الله علیه وسلم بل لقب المبرة د عیبونو نه پاکه زنانه او دا خو قرآن کریم دا پاکی بیان کړی دا کله چې وربانې مشرکانو تهمت ولګو الزام وربانې ولګو نو په سورة النور کې اتلسمه پاره کې الله رب العالمین د عائشې رضی الله تعالی عنها په باره کې آیاتونه نازل کړو چې عائشه پاکه ده او تهمت او دا کوم بهتان چې دی مشرکانو لګولې دا دروغ دي نو یو لقب المبرة یو بل لقب ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورکړو الموفقه دیم لقب دی او دام صحیح حدیث کی راغلی دی حدیث د مسند احمد دی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ترزوی دی عبداللہ ایمان راوړو د پلار ایمان راوړ عباس رضی اللہ تعالی عنہ د فرمایو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه دا خبر واوریدا او دا حدیث ډیر د تسلی حدیث هم دی خاص کر هغه مور او پلار د پاره د چا اولاد چې په ورکوټوالي کې وفات شوی دا غوی د پاره د حدیث کې ډیره غټه تسلی پرته ده او لوی زیره د جنت ته پکې عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل من کان له فرتان من امتی دخل الجنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل د چا چې دو ماشومان بچی مړ شي د بالغ توب نه مخکې دو ماشومان بچی د چا مړ شي او دا مور او پلار پاغي باندې صبر وکي او دغه اولاد ځان د پاره اجر او د ثواب ذریعہ وګڼي نو دغه بچی د مور او پلار د پاره د جهنم نه د بچاو ذریعہ الله ګرځي دخل الجنه دا مور او پلار به الله رب العالمین جنت ته داخلي دغه بچو د خاطره دا لوی زیره او خوشخبری ده نو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ چې دا خبر واوریدا نو وی فرمایل بی ابي فمن كان له فرط یا رسول الله اے دا الله رسول زما مور او پلار دستانه قربانی کله چا یو بچی مړ شوی دا غس فضیلت ده تا خود دوه خبر وکړه او کله چا یو بچی وفات شوی په ماشوموالی کې نو دا غ بسي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل ومن كان له فرط یا موفقه دا لقب ولدل ته ورکړي ورته وی اے موفقی کله چا یو بچی مړ شي نو دا غد پارم دا فضیلت ده چې د کم سړی یو بچی په ماشوموالی کې وفات شي او دا مور او پلار ور باندې صبر وکي او دغه بچی ځان د پاره اجر او ثواب وګڼي نو الله رب العالمین دغه مور او پلار د دې بچی د خاطر جنت ته بوزي خود دې پسې چې کوم سوال کړي دا ډیر عجیبه کړي دی ډیر اوخيار زنانه وا د علم په پوښتنې په تپوس کولو شرمېده بانه
چې یو سوال به ذهن ته رالی نو د نبی علیه صلات وسلام نه به ډایرکټ تپوس کو. نبی علیه صلات وسلام ته وایي فمن لم یکن له فرط من امتک، ای د الله رسوله د کمې زنانه چې بچي بالکل پیدا شوي نه د هغې بسئ. داسې په دې امت کې ډېرې زنانه شته که نه چې اولاد یې نشته، الله وله نه دي ورکړي، ودونه یې کړي دي خو بچي نشته. اصل کې اشاره ځان ته وکړه، ځکه د عایشې رضی الله تعالی عنها اولاد نه و. ویلې ای د الله رسوله د چا چې بچي بالکل شته دی نه نو هغه زنانه دپاره بسئ په آخرت کې. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل فانا فرط امتی لم یصابوا بمثلی، د هغې زنانه دپاره فرد دا به زیمه او زما په شان فرد بل هیڅوک هغه نشي موندلی. څه مطلب؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل عایشې زما په امت کې چې مؤمنه زنانۍ په می ایمان راوړی او عقیده د توحید برابري کفر او شرک عقیده کې نه، نو د داسې خلکو دپاره به زه مخکې ځم ستاسو نه که نه نو زه به فرط یم، زه به هلته د داسې خلکو دپاره اسباب برابروم، په ورځ د قیامت به له سفارش کومه. دا لوی خوشحالي. نو که د چا اولاد مړ شي په ماشوموالو کې نو په دې صبر پکار دی، آخرت کې الله غټه بدله انسان ته ورکوي. او که د کم نارینه زنانه بالکل اولاد شته دی نو خوشحاله دي شي ورباني چې دی مسلمان دی او مؤمن دی. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام به په ورځ د قیامت د سفارش کوي الله ته. فرد په عربی کې هغه چاته به وي چې پخوا به دا قافلې ډېرې وي، نو چې یو قافله به په یو لاره باندې تله نو مخکې به څه کسان ولېږل، هغوی ته به فرد وي. ویلې تاسو لاړ شئ دا لاره وګورئ چې ګیاګانې شته، اوبه شته که نه شته. هسې نه موږ سفر وکړو په دې لاره باندې ګیا نه وي، اوبه نه وي، اوښان هم د تندې نه مړه نه شي. نو دغه رنګ نبی علیه الصلاة والسلام دی امت دپاره فرد دی، هغه مخکې تلی دی، د دې خپلو مؤمنانو دپاره به سفارش کوي په ورځ د قیامت. د عرش د لاندې به الله ته سجده ولګوي. صحیح حدیث دی، الله به ورته وایي یا محمد ارفع رأسک، سر دې اوچت که، تی غواړه او زه به یې دله در کومه. نو د دې خپل امت دپاره به نبي علیه الصلاة والسلام په ورځ د قیامت باندې سفارش کوي. نو د عایشې رضی الله تعالی عنها یو لقب الموفقه، یو لقب بلم دی، دا هم صحیح حدیث کې راغلی، حمیره به ورته وي، حمیره. او ابن ماجه کې دا حدیث دی، د نبی علیه الصلاة والسلام نه یو تپوس وکړو، دا ډېر عجیبه تپوس یې کړی. د دې عایشې رضی الله تعالی عنها تپوسونه چې سړی وګوري که نه نو زنانه د خو ډېر د عقلمندۍ تپوسونه یې کړي دي. نو د نبی علیه الصلاة والسلام نه تپوس وکړو ما الشیء الذي لا یحل منعه، د الله رسوله هغه کم شیزونه دي چې یو مسلمان د نه وغواړي نو ته به یې ته منع کې نه، خامخا به یې ورکې. دا ډېر د هوښیارتوب سوال دی چې ای د الله رسوله هغه کم شیز دی چې یو مسلمان د نه وغواړي نو منع کې به یې ته نه، ورکې به یې وله. نبی علیہ الصلاة والسلام ورته دلته وفرمیل یا حمیره، عایشه ورته نه دی ویلی، ویلی یا حمیره الماء والملح والنار، هغه دا درې څیزونه دي، اوبه دي چې اوبه د مومن مسلمان وغوښتې نو دا به وله ورکې. مونږ ویو خیر دی دې کندې ته دې بیږي خو ته به رانه په جوار غنم اوبه نه کړي که خیري، او د الله نبي وي اوبه به د چا نه منې کې. والملح مالګه، چې مالګه د نه چا وغوښته نو ولې ورکه. او بل والنار اور دی، اور یو سړی دی هغه کره د اخلي د پخلي د پخولو بندوبست نشته، غریب دی، د ګیس میټر ورته نه دی لګېدلی. نو اوس تا نه سوال وکړو چې یاره خیر دی که ماله د دې ګیس نه لګو پیپ راتېر کړي نو واړه مې بیمار دي
په خشاکو باندې اور بلول ورته ګراني، نو د مسلمانۍ پته به دې ولګي چې ته وله پیپر کې چې ها درواله. الله نبي وایي دا شیزونه مه منع کوئ د چا نه. نو عایشې رضی الله تعالی عنها چې کله دا تپوس وکړو نو نبي علیه السلام وله دا لقب ورکړو یا حمیره. حمیره جمع د حمیر ده. حمیر په عربۍ کې حمیره جمع نه ده، دا د حمیر تصغیر دی، سور رنګ ته وایي. او د عایشه رضی الله تعالی عنها چې و دا د دې رنګ نه سپینه وه، خو سوروالی پکې ډېر زیات و، ښایسته حلیه او ښایسته رنګ او شکل وله الله رب العالمین ورکړی. نو دی لقبونه شو. یو لقب شو الموفقه، دویم لقب شو الحمیره، او دریم لقب شو صدیقه، او سلورم لقب شو المبر، او پنځم شو حبیبة الرسول. دا د دې لقبونه دي چې دې ته ملاو شوي دي. کنیت سو عام هو اصل کې معاشره کې کنیت دا د اولاد په نوم خلک ځان نږدي، د دې خو اولاد وونه. نو نبی علیه الصلاة والسلام ته یو ځل ډېر په افسوس سره دا خبره وکړه، ویلې د الله رسوله د دې عامو زنانو کنیتونه شته، او په عربو کې دا کنیت دا ګوره یو پوخ رواج عادت و. وسم عرب خلک ځان نه کنیت کدي. لکه ابو هریره څوک په خپل نوم صحیح نه پیژني، په ابو هریره پیژني دی کنیت دی. ابو بکر څوک په خپل نوم صحیح نه پیژني، په ابو بکر پیژني دی کنیت دی. نو دا کنیتونه ډېر مشهور. ویلې د الله رسوله د زنانو خو چې اولاد کنیت په کېږي، زما خو اولاد نشته، زه به څه کوم؟ نبی علیه الصلاة والسلام ورته ستا کنیت شو ام عبدالله، ته د عبدالله مور شوې. خو نو عبدالله زوی خو یې نه و. اصل کې د حدیث کې راځي د دې خورئ و، او هغه د اسما بنت ابي بکر رضی الله تعالی عنها زوی و. اسما چې کوم ده دا د عایشې رضی الله تعالی عنها خور وه، د هغې زوی و، د هغې نوم عبدالله ابن زبیر. دا اسما په زبیر ابن عوام باندې واده وه. نو د هغه خورۍ په نوم باندې وله رسول الله صلی الله علیه وسلم کنیت کېښود، ویلې زه ستا کنیت شو ام عبدالله. بیا ډېره زیاته خوشحاله شوله. نو کتابونه چې کنیت را نقل کوي د عایشې رضی الله تعالی عنها، نو دغه را نقل کوي. پلار خو مشهور سړی تیر شوی، تاسو یې پیژنئ، ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه، چې اولنې خلیفه تیر شوی په دې امت کې د مسلمانانو، او په نبی علیه الصلاة والسلام باندې مالی او جانی دواړه قرباني ورکړې ده. او د مسلمانانو دا عقیده ده چې په دې امت کې د نبی علیه الصلاة والسلام نه پس غوره انسان هغه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه، او خلیفه اولم دی د مسلمانانو. او د مور نوم یې ام رومان، دا د عایشې رضی الله تعالی عنها خپله مور ده، ام رومان. نبی علیه الصلاة والسلام چې مدینې ته هجرت وکړو، نو د هجرت شپږم کالو دا وفات شوه، دا خواخې د رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو. نبی علیه الصلاة والسلام طبقات الکبرى ابن سعد کی روایت ته قبر ته ورسره کوشو رسول الله صلی الله علیه وسلم، خواخې وه، او د خواخې مرتبه د موري. او دې قبر کې ولاړو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خبره وکړه، او دا د دې دپاره لوی زیری دی. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل من سره ان ينظر الى امرأة من الحور العين فلينظر الى ام رومان. دی ملګرو ته ویلي که څوک دا غواړي چې هغه په دنیا کې د جنت حور ویني، نو هغه دا ام رومان ده. د خپل خواخې دپاره دومره د خوشحالۍ زیری ورکړو. اشاره و دې خبرې ته چې جنتۍ ښځه ده، ایمان یې راوړی په نبي علیه الصلاة والسلام باندې. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې قبر کې لحد کې کېښوده، نو دعا یې وله وغوښته، ویلې یا الله ته ورته بخښنه وکړي، یا الله که زما په باره کې، یا الله ستا په باره کې د دې نه داسې څه لغزش شوی، یا الله ته ورته معاف کړي. نو د الله نبي چې چا په باره کې دعا کوي، هغې په قبولیت کې څه شک شته؟ نشته.
نو ام رومان دا د عائشې رضی الله تعالی عنها مور ده. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره نکاح څنګه شوی و؟ ډېره ښایسته واقعه ده او په صحیح حدیث کې راغلی ده او دا د خپل واده قیسې نه دي، دا دی په خپله کړي په صحیح بخاري کې چې زما د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره واده څنګه شوی و. په مکه کې پیدا شوې وه. کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورسره منګني کوله، موږ تاسو ورته کوجدن ویو، نو د 6 کالو په عمر و، ډېره ماشومه وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې سره نکاح کړی. دا د 6 کالو په عمر وه. 13 جمعه کې موږ یو روایت ذکر کړی و، کله چې موږ د سوده بنت زمعه رضی الله تعالی عنها سیرت 13 جمعه کې بیانو، نو د هغې د نکاح پیغام کومې زنانه وړی و؟ څه نوم یې و؟ خوله بنت حکیم. دا خبرې یاد ساتئ. نو دغې زنانه چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام خدیجة الکبرى رضی الله تعالی عنها وفات شوه، نو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام لراغله. خوله بنت حکیم د عثمان بن مظعون رضی الله تعالی عنه بیبي وه. ویل یا رسول الله الا تزوج، واده نه کې؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ولی نه کوم، کور مې وران دی، خدیجې به د کور ټول سمبالښ که ولاړه بچي را په غاړه دي، د امت ذمواري م را په غاړه ده. ویل یا رسول الله ما 2 ښځې لیدلي دي، یوه پیغله جینۍ ده او بله کونډه زنانه ده. ویلې پیغله څوک ده؟ ویلې پیغله ستا یو خاص ملګری دی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه، د هغه لوره ده، نوم یې عایشه دی. ویلې دا کونډه پخه عمر څوک ده؟ ویلې دا د سوده بنت زمعه رضی الله تعالی عنها. د زمعه پلار خو ایمان نه راوړی، خو دا سوده چې کوم و 13 جمعه کې ما تفصیل په دې بیان کړو چې دی ایمان نه وړی او هجرت یې حبشو ته کړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلي ټیک ده بس، خو ډېر د عاجزۍ په طور ورته ویلي ما به قبول کی، ما به وکي. ویل یا رسول الله دا پیغام زه وړم. نو خوله بنت حکیم رضی الله تعالی عنها لاړه. نو د سوده بنت زمعه واقعه د حدیث په رڼا کې 13 جمعه کې ما بیان کړې وه. کله چې دا لاړه د ام رومان لا د عایشې رضی الله تعالی عنها مور له ورله. هوښیاره زنانه هوښیارې خبرې کوي، ورته وایي ماذا ادخل الله عز وجل علیکم من الخیر والبرکه. وی اے ام رومان، الله رب العالمین تاسو ته ډیر لوی خیرونه او برکتونه درکوي را روان دي. ما داسې حیرانه شو، ویلې څه برکت او خیر دی؟ ویلې ارسلنی رسول الله صلی الله علیه وسلم اخطب علیه عائشه. زه نبی علیہ الصلوۃ والسلام را لېږلی ما د عایشې نکاح غواړي، چې دا لور چې ده عایشه د هغه له په نکاح ورکړه. د 6 کالو جینۍ ده، ماشومه ده. ویل نور خیرونه خو لا وروسته دي، خدای اولنی خیر در واخله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغام د نکاح دی. هغې ورته صرف یو خبره وکړه، ویلې انتظري ابا بکر حتی یأتیه. خیر دی دلته کښېنه، لږ انتظار وکړه، خاوند مې نشته ابوبکر چې راشي زه به هغه نه تپوس وکړم. هوښیاره ښځه چې کوي د خاوند د اجازت نه بغیر کار نه کوي، د خاوند د اجازت نه بغیر د چاردیوالۍ نه بهر قدم هم نه ږدي، د خاوند د اجازت نه بغیر څوک کور ته نه پرېږدي، د خاوند د اجازت نه بغیر چاله یو شیز هغه نه ورکوي. کومه چې هوښیاره ښځه او د خاوند حق پیژني. ویلې زه به د خپل خاوند نه تپوس وکړم ابوبکر راشي چې هسه وایي. ابوبکر رضی الله تعالی عنه راغی، نو د حوله نه یې تپوس وکړ، ویل خوله څه کې؟ نو خبره یې ورته وکړه چې ستا د لور نکاح دپاره مې پیغام راوړی او رسول الله صلی الله علیه وسلم یې غواړي. ابوبکر خو د مخکې نه دوست د نبی علیه السلام، هغه به څه انکار کړی وي، خو عذر یې ورته پیش کړ. ویلې ما د دې خپل لور
خبره د مطعم ابن عدی د زوی د جبیر ابن مطعم سره کړې ده. هغه مانه دا غوښتې او ما ورته اورولې وه. او په اسلام کې د وعدې خلاف ورزي خو لویه ګناه ده که نه. زه صرف زم د هغه نه به تپوس کوم چې زما دا لور عایشه تا د خپل زوی دپاره مانه غوښتې وه، ته کې او که نه کې. نو که هغه غاړه کې نه ښوده نو بیا به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکړم. ویلې زه معلومات کوم. بس فدخل ابو بکر على مطعم ابن عدی وعنده امرأته ام الفتح. ابو بکر رضی الله تعالی عنہ داغه خواله ورله او داغه سره خزم ناسته و ام الفتح نومیو. نو د ابو بکر رضی الله تعالی عنہ ورته ویل چې زه خو ډیر نه ساریږم خو یو خبر لراغلی ما د مطعم ابن عدی ته ویل چې څه وخت کې زما د لور د عایشه تا خبره کړې وه د دې خپل زوی جبیر ابن مطعم دپاره، تی دې زوی له کې که نه کې. نو دا لور دا ښځه چې کوم وه ام الفتح، نو مطعم ابن عدیم دی وخت کې مسلمان نه دی او دا ښځه مسلمانه نه ده. نو دا ښځه په دې خاوند رامخکې شو، ورته وایي ډېرې ګډې وډې خبرې وکړې ابوبکر رضی الله تعالی عنه ته. ورته وایي ابوبکر زما خیال دی چې ته دې له راغلی چې لعلک مسبن صاحبنا مدخله فی دینک الذي انت علی. ته دې دپاره راغلی چې زما دا زوی د ځان سره وابي کړي. هغه وخت کې به ورته مسبي وي په سواد باندې، او اوس ورته وابي ویلی کېږي. هغه کس ته وایي مسبي چې دا حق دین قبول کړي او د پلار نیکه باطل دین پرېږدي. دې ته عربۍ کې مسبي ویلی کېږي، صحابي به یې ورته وي. ویلې ښه دا مور یې ورته وایي ته دې دپاره راغلی چې ته دا خپله لور زما دې زوی له ورکې خپل دین ته یې درړې وابي کې د ځان سره. ابوبکر رضی الله تعالی عنہ زنانه ته جواب ورنکو، خو دې خاوند نه ولا تپوس وکړ ویله صیبه ته پکې څه وې؟ اقول هذه تقول، دې ښځې چې دې څه وویلې ته په دې راځئ؟ هغې ورته زما دې ښځې چې ټیک ویلې زه په راځی مره دې مخامخ به څه غپ وکړي څه دا چې څه وایو ټیک ده. دا هم د ښځې غلام و. بس ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ویلې زما لور ستا د زوی لایقه نه ده. هویسته ته را روان شو، بس خبره ختمه شوه. چې راغلې خوله بنت حکیم ته یو بله خبره وکړه، ویلې هلته نه خو خبره ختمه شوه، هغوی خو زما لور ته تیار نه دي. خو انما هي ابنة اخیه، دا زه څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم له ورکم، دا خو د هغه وریره ده. د وریرۍ څه نکاح کېږي؟ تاسو نه تپوس کوم، نه کېږي. ویلې دا زه څنګه وله ورکمه، دا خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم وریره کېږي عایشه. هغوی ما ته خو مسله نه ده معلومه، خو زه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړم چې ابوبکر دا وایي. چې راغله او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلې چې ابوبکر وایي دا خو ستا وریره کېږي، ته د وریرې څه څنګه نکاح کوې؟ نبی علیه السلام ورته وی ارجعي فقولي له انا اخوك وانت اخي في الاسلام. واپس لاړه شو، ورته ووایه ته زما په اسلام کې رور یې، نسبي رور خو مې نه یې که نه. ابوبکر زما رور دی خو اسلامي رور مې دی که نه. داسې خو دا ټول مسلمانان خپل منځ کې څه دي؟ اسلامي رونه او خویندې دي. د ابوبکر په ذهن کې دا یو شبهه پرته وه. ویلې ورته ووایه خوله انا اخوک وانت اخي في الاسلام، ته مې رور خو ګوره په اسلام کې مې، زما نسبي نه رضاعي څه بله رشته خو مې در سره نشته دي. ستا لور سره زما نکاح صحیح کېږي. بس ورته ویلې ټیک د رسول الله صلی الله علیه وسلم راوغواړه. نبی علیه الصلاة والسلام خوله بنت حکیم لاړه او خبرې ورته وکړه او رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی. ګوره دا درې مواقعه د زی بیانوم او په هر نکاح کې رسول الله صلی الله علیه وسلم بذات خود راغلی ناست دی. د خدیجة الکبرا په نکاح کې ناست، د سوده بنت زمعه په نکاح کې ناست او د عایشې رضی الله تعالی عنها نکاح ته هم څه کوي؟ حاضري. مه پټېږئ د نکاحونو نه، دومره غټ واده کې دومره غټه خرچه وکړي او د نکاح په وخت کې به تېښته کې بل سړي له اختیار ورکړي وته ملا صاحب ته مخامخ کښېنه، په خپله یې قبوله کړه چې ژوند دې بیا مزېدار او په سکون باندې.
رسول الله صلی الله علیه وسلم راغه بس استه ولا ورکړه او حدیث کې راځي وعائشه یومئذ بنت 6 سنین. عائشه رضی الله تعالی عنها عمر دغه وخت کې شپږ کاله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په نکاح واخیسته. ډیره خوشحالي وه. ابو بکر خوشاله، ام رومان مور خوشاله، عائشه رضی الله تعالی عنها اگر چې جینۍ وه خو هوښیاره عقلمنده ښځه و ډیره خوشحاله شو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نکاح کې راغلم. نکاح وشوه. دا خبره یاد وساتئ د فایدې دپاره کله چې زویله واده کې یا خپله لور چاله ورکې یا ځان نه دویم دریم څلورم واده کې نو نکاح په کوجدن کې تړئ. دا سنت طریقه ده. دا نکاح نه کم وخت کې چې ورکړه راکړه کېږي هغه وخت کې تړئ. دا ښه خبره. د شپږ کالو په عمر ما بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو بکر خو هجرت وکړه که نه لاړه مدینې ته. 3 کاله هلته تیر کړي. عائشه رضی الله تعالی عنها چې نبی علیه الصلاة والسلام کور ته راولي نو بیا عمر دی د 9 کالو په عمر ده. صحیح بخاري کې دا روایت موجود دی. نو دوی دلته مکه کې پاتې شوي. نبی علیه الصلاة والسلام او ابو بکر هجرت وکړو. نو حدیث کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او ابو بکر 2 کسان راولېږل چې تاسو لاړ شئ یا زنانه پاتې دي یا ځان سره راولئ. یو زید بن حارثه رضی الله تعالی عنه، بل یو غلام ابو رافع نوم یو. هغه ته ویلي 2 اوښانې وله ورکړو 1500 وله روپۍ ورکړې درهم چې دا هم ځان سره والئ که په لار هم څه لګي او دا 2 اوښان هم بوځئ او زنانه هلته پاتې دي یا ځان سره راولئ. ډېرې زنانه وي هغې کې عایشه رضی الله تعالی عنها هم وه، اسما بنت ابي بکر هم پکې وه. دوی راله په اوښانو باندې یو پټ ځای کې دوی دیره شو که حالات خو ډېر سخت و. دا خو مکه لا نه د فتح شوې نوې نوې هغوی هجرت کړې. مشرکینو زور غلبه وه. جواب یې پسې ولېږه چې موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم را لېږلي په څه طریقه راوځئ د کورونو نه. دا زنانه راووتلې و. دی ځان سره مدینې ته راوستل. چې کله مدینې ته راغلو نو د هجرت 2 کاله پوره شوي وو. نبی علیه الصلاة والسلام ته ابو بکر یوه خبره کوي. واقعي چې ابو بکر و. رسول الله صلی الله علیه وسلم به وي ده چې ما څه کوم احسانات کړي زی بدله نشم ورکوي. عایشه رضی الله تعالی عنها مدینې ته راله ژوند تېروي. 6 کاله هغه و 3 دلته تېر شو. ابو بکر ورته یو ورځ یا رسول الله زما دا لور کور ته ولې نه بوځې خو ستا ښځه تعالی مې درکړې ده. ورته وی ابو بکره مهر را سره نشته. 12 اوقي 1500 درهم مهر د دې مقرر شوی دی. ویلې مهر را سره نشته څنګه یې بوځم. اوس د ابو بکر خبرې ته غوږ کېده. ورته وی یا رسول الله دا به دله زه درکمه، زه به یې دله درکمه، دا واخله زما د لور مهر کې ورکو بس زه دا ستا ښځه د کور ته یې بوځم. وبکي داسې یو پلار مونږ خو د هلک د پلار نه سرمن په ولاړه وباسو. وی دا موقع ده وی بیا به یا څه کېږي یا به نه کېږي. دی خوړه ده زما به دومره چې لور مې ته وړې زه به مېلمنو له څه ورکوم 3 دیګه راله راولېږه. دا حرام دي ګوره دا یاد وساتئ. خوړې مړې اغوستل په اسلام کې دا ناروا دي. دا وریجې خوړل هم نه دي پکار. وایي دا ستا لور نه ده د زوی دپاره یې راقرضې نو دې لور له یې موکه که نه د هلک د کوره به دا شیزونه نه علي. ای وله ورکړه. بس رسول الله صلی الله علیه وسلم عایشه سره واده کړه. ښه صحیح بخاري کې راځي عایشه رضی الله تعالی عنها په خپله د خپل واده قصه کوي. انتهایي سادهګۍ کې واده شوی دی. د دې نه چل زده کړي او داسې ودونه کوي بیا اسانیږي. دا ودونه دومره بیا ګران نه دي. عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وایي زه خو ماشوم وم د 9 کالو په عمر وم. بار مې ملګرو سره لوبې کولي. یو ټال و هغې کې مې زانګل. په دې ټال کې مې زانګل. ام رومان مور راته آواز وکړي ویلې عایشې دلته راشه. وایي چې ورغلم د لاس نه یې ونیولم په اغوستو جامو کې یې بوتلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته. چې هلته یې بوتلمه نو وایي زه داسې ساتیګا وم ځکه ټال کې مې زانګلي وو ستړی شوی وم داسې ساه مې هم راماته وه او په هغه جامو کې م بوتلمه. نو هلته د انصارو زنانه ناستې وې
نو هغه زنانه چې زه ولیدم نو ویلي فقلنا علی الخیر والبرکه وعلى خیر طائر. هغه زنانه ویلي چې عایشې خیر او برکت دی نصیب شو، نوی ژوند دی مبارک شه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته رالم، بیا راله هغوی مخ وینځو او هغه وخت کې چې کوم رواج و نوې جوړه شان و بس هغه یې راته ایسته راواغوستله، هغه جوړه مې واچوله او د ضحا د دې ساخت ټیم و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته زه حواله شوم. دومره په سادګۍ باندې د هغوی ودونه شوي. ګوره دې روایتونه دا معلومه شوه چې په واده کې به سادګۍ نه کار اخلي. دام په حدیث کې شته، امام بخاری رحم الله دا روایت راوړی دی، په دې باقی د باب لګولی. دا جنج ورته موږ نه یو پښتو کې، دا جنج په اسلام کې شته، صحیح بخاری کې دا راغلی دی. جنج شته دی چې یو څو زنانه په یو جینۍ پسې لاړې شي او هغه ځان سره راولي، یو څو سړي ورسره. خو دا جنجونه نشته زمونږ او ستاسو چې دي. 50 زنانه او 200 سړي ولکانو په دې لاره څومره شیطانت او فسادونه ټول دوی کوي. دا خو اسلام کې نشته. نور جن شته په اسلام کې. دا خبره دې دپاره کوم دی بعضې ملګرو ذهن ډېر تنګي، د واده نه سم غم جوړ کړی. نه دا خوشحالي د خوشحالي پکې شته، خو د اسلام په چوکاټ کې به دن نه استعمالوي. امام بخاری رحم الله دلته یو روایت راوړی صحیح بخاری کې، څه زنانه وي هغوی یو واده پسې تلي وي او جینۍ راوستله په جنج کې. نبی علیه الصلاة والسلام چې ولید رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل ای انصارو زه تاسو سره ډېر مینه محبت کوم د الله د رضا دپاره. جنج یې راوسته. نو جنج شته په اسلام کې، دا منع نه دی. خو دا جنجونه نشته چې زنانه پکې لږي سړي پکې ډېري او څومره فسادونه پکې کېږي، چغې سوري او بې پردګي پکې کېږي، بې حیایي پکې کېږي. نو دا بیا د اسلام خلاف کار دی. دغه رنګ ګوره دې حدیث نه دا معلومه شه ابوبکر رضی الله تعالی عنه په خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې زما دا لور تا کړې ده کور ته یې بوځه که نه. زمونږ پښتانه دا شرم ګڼي. په صحیح حدیثو کې دام ثابت دي. په دین به هله پوره عمل کېږي چې پښتو دې پرېښوده، نو بیا به سم جنتي انسان د نه جوړ شي. په حدیثو کې دام صحیح ثابت دي چې تا ته یو هلک معلوم شو دیندار او صالح هلک دی او ستا زړه غواړي چې یاره زما دا لور ما دله ورکړی وی نو ښه به وی. نو که پښتو ته یې اړی نو پښتو کې خو دا نه ویلی کېږي. اوس یو پلار به وي خو زه به درته ویم چې زما لور راشه وکړه. او صحیح حدیثونه دا ثابت دي. او که موقع راله انشاءالله زه به درته په دې باندې بیا بیان وکړم. زه به درته حدیثو حوالو سره ویم چې تا ته یو دیندار او صالح انسان معلوم شي، باقاعده ته ورته شي پلار ته ولې ووایه، د هلک ته په خپله ووایه چې یاره ډېر دینداره صالح زما خوښي او زم غواړم چې زما لور ته ستا په شان دینداره نیک عمله هلک میلاو شي، راشه زما کور کې لور ده چې دلی درکم. خو که پښتو ته یاړی نو بیا په دې باندې عمل بیا خو ګران دی، بیا ور باندې عمل نه کېږي. نو د دې وجې نه په ودونو کې تمبل وهل هم جایز دي. د صحیح حدیثو کې دا خبرې راغلي دي. خو د تمبل دپاره خپل شرطونه دي. که موقع راله انشاءالله بیا به درته زه هغه شرطونه ووایم. خو تمبل ګوره ډول باجې وغیره دا نشته، هسې واقعېږي او په سړی نه. خو د هغې خپل شرطونه دي. تمبل به څوک وایي او څه به پکې وایي. نو د عایشې رضی الله تعالی عنها په دې طریقه باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ډېر په سادګۍ کې واده وشو. د عایشې رضی الله تعالی عنها په دې واده باندې اعتراضات دي. دا د روافض نه دي، شیعهګان دوی دا اعتراضات ډېر کوي او ساده سني چې زمونږ کوم هغه په ډېر زر دوکه شي. اعتراض دا کوي نبی علیه الصلاة والسلام دا ظلم کړی نعوذ بالله چې د وړې ماشومې سره ولې واده کوو. د 6 کالو په عمر کوژدن شوی ده او د 9 کالو په عمر بیا واده کړی ده. نو د دې اعتراضاتو جوابات انشاءالله د الله په توفیق سره راتلونکي جمعه کې بیا زه بیانوم چې ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دومره کم عمرۍ کې دې سره واده کړی دی، کې حکمت او دې کې وجه څه وه. اب راتلونکي جمعه کې بیانو. الله دې موږ د دې صحابه کرامو په نقش قدم باندې روان کړي او الله دې زمونږ په زړونو کې خالص مینه محبت د دوی څخه پیدا کړي. الله دې زمونږ د زړونو نه بغض حسد او کینې دا وباسي. صلی الله تعالی علیه وعلی آله واصحابه اجمعین.